پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي. ښاغلی پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب. ډېر قدرمن مشر او په سټیج ناس نورو درنو او خوږو مشرانو او په تالار کې ناس ډېرو زیاتو عزتمندو مشرانو ادیبانو شاعرانو. وخت ډېر مختصر دی او بس پروګرام پای ته رسیدونکی دی، خو به هر حال چونکې مونږ هم د پروګرام ته راغلي یو نو یو خبره دوه به کول غواړم. یو خو زه ملک عبدالمجید صاحب ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې د هغه زوی دومره یو علمي شخصیت دی. ملک صاحب که په دې ټولو پښتونخوا کې دی وشمېرل که نه 10 کسان به داسې نه چې د زامنو کتابونه چاپ شوي. زما ډېر زیات کتابونه چاپ شوي خو زما زوی کتاب نه دی چاپ کړی، نو په دې کې رانه د ډېرو نه مخکې ته نو ډېر ډېر د مبارک شه. زه څنګه چې شاکر صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړې، زه د ملکنډ د سیمې یم او زه دا خبره اکثر کوم چې ټوله پښتونخوا په ما ګرانه ده، خو ملکنډ مې ټاټوبې دی او خیبر مې رښتیا خبره دا ده چې د ادب قبله ده. او زه دا خبره کوم چې د ملکنډ غر وي او د علم او د هزارنو څوکه وي او د سوات سین وي او د جبڼ یخې واګانې او بیا هم څوک شاعري نه کوي نو زیاتې به کوي. او چې خیبر ته راشم نو چې تا تره وینمه د خیبر دره وینمه د بیسې غر ته ګورمه د ملا ګورې د غرونو ته ګورمه، نو زه وایم چې یا خو به شاعري کې او یا به د شاعرۍ سره مینه کې که درې مې وی نو ګورې ما ته قبول نه وي. نو مختصروم خبره بیخي پای ته رسوم. دا خبره به کوم چې نصرت صاحب ووی چې په دې خپل منظوم کلام کې ووی چې منظور افریدي صاحب خوږې خبرې کوي، نو بس یو 2-3 شعرونه شاعران ناسې خپل به ورته ډالۍ کم. یو خدا چې څه زما سترګو کې قدرت ښایست راوټوکو، څه زما سترګو کې قدرت ښایست راوټوکو، څه ستا د حسن د ځوانۍ فصل سمسور غوندې و. او د خوږو خبرو د نصرت صاحب په دغه کې به زه دا ووایم چې وستې رسي کوه ښې خبرې، خوله ښایسته شي په خوږې خبرې. مننه. او باید چې داسې کار د لاسه وشي، منظور صاحب د لاسه خو ډېر ښه کارونه شوي، باید چې داسې کار د لاسه وشي چې بیا کوي د زمانې خبرې. مننه.